بسم الله الرحمن الرحیم. زه حزب الله د ترنو خبرې کوم. الیکشن را روان دی. الله تبارک و تعالی د علماء مرګرو له او صالحو مسلمانانو له څوک چې په اسلام په مسلمان او زمونږ په دې ښکلي ملک پاکستان باندې حقیقت کې خفه کیږي، الله جل جلاله دې هغه خلک کامیاب او کامران وګرځولي کی. موږ به دعاګانې کو، محنت به کو انشاءالله. باقي زما د طرف نه څنګه 13 جمعه موږ مجلس ذکر کې دا خبره کړې وه چې چاته په پوسټر زموږ د تصویر د چاپ کولو اجازت نشته دی، او نو دارنګې یو ځل بیا هم دا خبره د دې وایس میسج په ذریعه باندې خپلو مسلمانانو ورونو ته رسول غواړم چې هېڅ ملګری دی زما تصویر په پوسټر باندې د خپلو وټونو په پوسټر باندې هغې نه چاپ کوي. الله جل جلاله دې الله ته څوک ډېر محبوبي او خیرخوا وي هغې ته کامیابي نصیب کړي. الله دې موږ ټولو نه راضي شي او د اخلاص مقبوله په بنا دې الله زموږ د ټولو زندګي نصیب وګرځولي کړي. والسلام.